ایمان چې دی دا قول دی، فعل دی او تصدیق دی. دا د عام اهل سنت والجماعت مذهب دی، د یو تن نه دی ښه، د یو تن. دا کتاب مې دې په راکته کې چې پته ولګي چې دا د عام اهل سنت والجماعت مذهب دی. دا د یو کس او د یو سلفو کې د یو عالم عقیده نه ده. په سلفو کې مشر عالم سفیان ثوری رحمه الله وی د خپل رسالې په سر کې دا رسالت نقل کړی دا شعیب ابن حرب او د سفیان ثوری خپل عقیده ده. د رسالې په سر کې وی الایمان قول وعمل يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه ولا ينفع قول الا بعمل ولا ينفع قول وعمل الا بالنيه. نګور وی الایمان قول وعمل، عمل به دوه قسمه دي، عمل د اندامونو او عمل د زړه، نو تصدیق پکې داخل شو. دا عقیده د سفیان ثوری رحمه الله. امدا عقیده ده د عبد الله ابن مبارک په سلف علماو کې. دا هغه خلک دي ګورې چې تقریبا د مشران او ائمه مشران دي. دا وی والایمان قول وعمل ونیه، قول وعمل ونية مع إصابة السنة، والإيمان يزيد وينقص بالقلب والجوارح. دا عبد الله بن مبارك سے عقیدہ ده. عقیدہ ده سفیان ابن عیینہ متوفى یوسلتنوی اغوی والإيمان قول وعمل. ایمان قول و عمل دواړه دي. عقیدہ ده امام شافعی رحمه الله. امام شافعی رحمه الله والایمان قول وعمل يزيد وينقص، زیتیګم او کمیګم. امدارنګه امام حمیدی داغه د عقیده ده 219 کې وفات شوی. داغه کتاب د رساله د اصول السنه په نوم باندې وی وان الايمان قول وعمل يزيد وينقص لا ينفع قول الا بعمل ولا عمل وقول الا بنيه. دا د امام حمیدی عقیده ده. د امام بشر الحافظ ولوی مشهور سره دی، دا غم د عقیده ده چې ایمان چې د قول او عمل دواړه دي. والایمان قول وعمل يزيد وينقص. امدارنګه عقیده د علی ابن المديني رحمه الله متوفى 240. دا د ار یو عالم خپل رسالې دي. ها دي کې د سلفو 50 رسالې دي. هغه چې سلفو نه د خپل خلینو شاګردانو لیکلي د دې علماونه 50 رسالې بکی دي. ها که څو غواړي چې سلف او د عقاید او ځان خبر کړي د مطالعه کی. دا علي بن مديني سی ابوي والايمان قول وعمل على سنه واصابه ونيه والايمان يزيد وينقص. امدارنګه دا عقیده ده د امام ابي ثور مشهور سره د ابراهيم بن خالد کلبي. هغه وایي چې تقريبا د رساله په سر کې عن ابي الحسن ادريس بن عبد الكريم قال ارسل رجل من اهل خراسان الى ابي ثور بكتاب يسأل عن الايمان ما هو ويزيد وينقص وقول او قول وعمل او قول وتصديق وعمل. فاجاب دي ول رساله په جواب کې رسول لیکل انه التصديق بالقلب والاقرار باللسان وعمل بالجوارح. دا المتوفى سنه 243 کې وفات شوی. مشهور عالم قتيبة بن سعيد دا غدا مذهب دی په سلفو کې والایمان قول وعمل. ایمان چې دی قول دی عمل دی. د احمد بن حنبل دا مذهب دی. ښه د امام احمد بن حنبل رحمه الله دا مسلک دی چې الایمان قول وعمل. ایمان قول او عمل دی. والایمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. دا د غدر رساله عبارت دی. امام احمد بن حنبل نه تقریبا د رساله په 2-3 سندونو او بلکې په 4 سندونو باندې نقل ده. 4 شاګردانو یا 5 باندې. د امام بخاری عقیده کتاب کې ذکر ده او د رساله کې په ډیرو علماو حواله ورکړي ده. ښه
اول خودي اهل بدع حساب کړی دي وهي فمن اسمائهم المرجئه وهم الذين يزعمون ان الايمان قول بلا عمل وان الايمان قول. دا د مرجئه او مذهب دی او به د قدریه او به د نصیریه او به د جهمیه او به د زیدیه او سبیه او منصوریه. د اهل سنت والجماعت پاره کې وی امام بخاری ډیره ناشنا خبره کړې ښه وی لقيت اكثر من 1000 رجل من اهل العلم. د زورو نزيات علماء سره مخامخ شوم. لقيت اكثر من 1000 رجل من اهل العلم اهل الحجاز ومكه والمدينه والكوفه والبصره وواسط وبغداد والشام ومصر. لقيتهم كرات قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن. به په تفصیل کې وایي په مکی کې مثلا ابراهیم مکی بن ابراهیم دی یحیی بن یحیی دی علی بن دی نمونه ذکر کړی دي. تقریبا اخیره کې د دې ټول سره چې ما مخامخ شم زو سره مخامخ شم اخر کې د نمونه اخلي مثلا د مکی والا بیل شام والا بیل مصر والا بیل امدارنګ مدینی والا بیل بصری والا کوفی والا بغداد والا جزیری والا واسط والا مروی والا. اخر کې وایي فما رايت واحدا منهم ما په دې علماء کې یو عالم مولد ده يختلف في هذه الاشياء چې هغه په دې خبره کې اختلاف کړی چې ان الدين قول وعمل چې دین یعنی ایمان دا قول او عمل دی. په دې کې هیڅ اختلاف نه دی کړی. نو ګور هغه وایي زه د زرو علماء سره مخامخ شوم او دا ټول هم د عقیده و همدارنګه د محمد بن یحیی زهلی دا غم هم د عقیده رقم چې د امام بخاری استاد دی د رساله په اول سر کې د سویلی ښه السنه عندنا الايمان قول وعمل يزيد وينقص وهو قول الميثاق عليه عهدنا اهل العلم. دا د امام بخاری رحمه الله د امام مسلم رحمه الله استاد دی. د دوه مشهور امامانو ابو حاتم او د ابو زرعه دا غي دواړو قول داري. هغه وی ادركنا العلماء في جميع الامصار حجازا وعراقا ومصر وشاما ويمنا فكان من مذهبهم الايمان قول وعمل يزيد وينقص. د دې ټول تقریبا کتا سودا رساله وګورئ نو د عام سلف علماء دا قول دی چې ایمان قول دی په خله عمل دی په اندامونو او تصدیق دی په زړه باندې. نو امام بخاری رحمه الله په دې کتاب کې دوه خبرې ذکر کړي ها دوه. یو به د ایمان ترکیب ذکر کړي دویم به د ایمان زیاتواله کمواله ذکر کړي. احناف علماء چې ویل چې ایمان یوازې تصدیق دی او اقرار شرط دی عمل چې د مکملاتو کې دی دا سره په دې باب کې دلایل. اول دلیل دا دی چې الله تعالی فرمایي قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. تر اوسه پور ایمان ستاسو پورونه کې داخل شوی نه دی. نو ګوره د ایمان نسبت کړي د زړه ته او زړه کې چې کوم شی هغه ته ویل کېږي تصدیق. نه معلومیږي دا چې ایمان تصدیق دی. تصدیق لیکن دنه جواب دا دی ګوره چې د آیات کې الله سبحانه و تعالی د منافقانو حال ذکر کوي. منافقانو د دوه خبرو دعوا کوله چې موږ عمل هم کوو تصدیق هم کوو. الله دا غي په تصدیق باندې رد کړي. تاسو تصدیق نه عمل بکوي خو تصدیق درکې نشته. دیو جره په آیات کې شاته رسول الله دې سوې ښه انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا. ایمان والا دې ته وایي اقرارم کوي لم يرتابوا شکم نه کوي تصدیقم کوي وجاهدوا عملم کوي. نو ګوره دې آیات معلومیږي خپل هم دې آیات نه چې ایمان اقرار تصدیق او عمل دی. دو سره په دې باب کې دویم دلیل دا دی چې الله سبحانه و تعالی قران کې زې په زې باندې عمل عطف کړي په ایمان باندې او عطف تقاضا کوي د مغایرت. نو دینه معلومیږي چې عمل د ایمان نه مغایر دی. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات
دینه معلومیږي. لیکن دینه جواب دا دی ګوره چې عطف ارزي کې د مغایرت د پاره نه وي. عطف کله کله د تفسیر د پاره مرضی، تفسیر د پاره قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. دلته عطف ګوره تفسیر د پاره دی. کله عطف د بیان د پاره راځي، کله عطف د کلی په جز باندې، کله د جزئی په کل باندې، کله عطف د عامی په خاص باندې، کله کله عطف د احد المتباینین په آخر باندې. جاءنی زید و عمرو دي ځکه عطف د جز په کل باندې، ایمان کل دی، عمل جز دی. هر کله چې د عمل اهتمام ته الله اشاره کول نو د مستقل ذکر کړ. دا عطف د جز دی په کل باندې. او عطف د خاص دی په عام باندې. من کان عدوا لله وملائکته وجبريل ومیکال. ملائکه کې جبريل او میکال داخل دي، لیکن به په ور عطف کړي نو د عطف کې اهتمام ته اشاره ای. دریم دلیل د دی علماء سره دا دی ک چرته عمل په ایمان کې داخل شي، ک چرته عمل په ایمان کې داخل شي نو بیا به په وخت د عدم د عمل کې یو سړی کافر شي. او دا خو تاسو مو وایي چې کچا عمل وکړه کچا عمل ونه کړ نو تارک د عمل کافر نه دی. دا خو تاسو عقیده ده. نو دې راغوره معلومیږي چې عمل په ایمان کې داخل نه دی. جواب دا دی چې عمل ترک د عمل دوه قسمه دی. یو ترک د عمل دی کلن، یو ترک د عمل دی بعضن. ترک د ټول عمل کفر دی، او ترک د بعض عمل ځکه کفر نه دی چې هغه بعض خوشته کنه عمل ختم نه دی، عمل موجود دی. کله یو نشته خو بل شته، کاغه نشته بل شته، نو عمل شته. او موږ تاسو ویل چې د اهل سنت والجماعت د معتزله او د خوارجو دا غوی په نسبت باندې ایمان مرکب دی د دې درې شیانو نه. لیکن فرق دا دی خوارج وی چې مرتکب د کبیره دا کافر دی، د اسلام نه خارج دی. او معتزله وی چې مؤمن نه دی خو کافر هم نه دی. یو بل مرتبه ثابتې د ایمان او د کفر منځ کې. او دې سره په دې باب کې دلیل هغه روایت ته لا یزنی زانی حين یزنی وهو مؤمن. زناکار په وخت د زنا کې مؤمن نه. نو خوارج وی چې مؤمن نه معنی کافر دی. معتزله وی کافر نه دی خو لیکن ایمان منځ کې دی. عام اهل سنت والجماعت د دې باره کې ویل ته مراد کې نه کمال دی ایمان دی، کمال دی ایمان. ځکه ډېر غټ غټ ګناهونه شته دي چې الله د هغې مرتکب ته مؤمن ویلی دی. مثلا مؤمن یو کس را پاسېږي او قتل کوي، نو ګوره قاتل د ګناه کبیرې مرتکب دی، الله ولا رور ویلی دی، مؤمن ورته ویلی. د مؤمن سره قتال کول ګوره الله څه وایي وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا. نو ګوره قتال د مؤمنانو سره دا ګناه کبیره ده، الله ولا مؤمنان ویلي دي. نو معلومیږي دا چې دلته په دې حدیث کې چې کومه نفي راغلی د ایمان د هغه ایمان کامله ده، دا سړی کامل مؤمن نه دی اگر که نفس مؤمن دی. او په دې خبره باندې دلیل چې ایمان زیاتیږي ایمان مرکب دی، په دې باندې به امام بخاری رحمه الله په بخاری کې ډیر دلیل لري. تر دې بعض علما وایي د امام بخاری په دې کتاب کې په دې ځکه 200 دلیل دی په دې خبره، خاط 200 په دې مسله باندې. دریم اختلاف په دې مسله کې دی چې ایمان زیاتیږي او کنه. کوم علما چې د ایمان د
بساطت قائل دي چې ایمان بسیط دی هغوی و ایمان نه زیاتیږي نه کمیږي دغه وجه دا ده مثلا دوه کسان دي که په دوه کسانو کې د یو ایمان زیات شي خو تصدیق به پیدا شي نو دا بل په شک کې پاتې شو او شک کفر دی نو معلومیږي د ایمان کې زیاتوالی نه راځي دویمه دا ده چې که چېرته ایمان کې زیاتوالی راشي نو هغه صحابه کرام چې هغوی ایمان وروسته راوړی د هغوی ایمان به زیات شي د هغه صحابه کرامو نه چې کوم مخکې راوړی ځکه وروسته صحابه کرام چې راغلي نو هغې زمانه کې مومن بهي زیات بیان شوي په نسبت د هغه صحابه کرامو چې هغوی اول کې ایمان راوړی لیکن دې نه جواب دا دی ګوره چې یو زیاتوالی دی د مومن بهي یو د ایمان دی موږ د ایمان باره کې خبره کوو نه د مومن بهي باره کې دریم دلیل دا وی چې ګوره ایمان زیاتیږي او کمیږي ځکه نه چې تصدیق یو بسیط شی دی او تصدیق کې زیاتوالی کموالی نه راځي د دې خبرې به دوه جوابونه وي اول دا خبره موږ او تاسو ثابته کړه د ټولو سلفو نه چې ایمان یوازې تصدیق نه دی ایمان درې شیان دي دا خو جواب منعی دی تسلیمی جواب کوم منم دا خبره چې ایمان تصدیق شي نه بیا هم زیاتیږي او کمیږي ولی تصدیق او کیفیت ته او کیفیتونو کې زیاتوالی کموالی راځي که نه راځي پکې ته بینیولې او دا بل هم ته بینیولې خلک ورکه دې باندې ډېره تبه ده خو دې بل لږه تبه ده دا کیفیت دی که نه دی تا باندې کله کله غم په دې بل هم غم دی نو ستا غم ډېر زیات دي لکه څنګه چې زما غم دماغ خراب کړ ولې زما دومره مشکلات دي او د دې بل خو لږ غم دی همدارنګه دوه کاسو کې الوا ده یوه الوا ډېره خوږه ده او بله لږه کیفیت دی که نه دی د یوې الوا خو کې بوره ډېره کړې ده نو خوږوالی ډېر زیات شوی دی د بل کې لږه کمه ده خوږوالی کم دی دوه لوښو کې کباب دی یو کې ډېر مرچکی دی تریخ دی بل کې لږ مرچکی دا کیفیتونه دي که نه دي کیفیتونه کې زیاتوالی کموالی راځي دردونه انسان باندې ډېر درد دي بل باندې لږ درد دي دا موږ او تاسو دا فرق محسوسوو خپله په دې باندې پوهېږو ګورئ وجدانن چې په کیفیتونو کې زیاتوالی کموالی راځي نو کوم علما چې د بساطت قائل و هغه ویل ایمان نه زیاتیږي نه کمیږي کوم چې ترکیب قائل دی نو هغه و ایمان زیاتیږي هم زیاتوال د لپاره به دا دلیل راوړي امام بخاري سر نه به همدې باندې شروع کوي او کمیږي هم ځینې خلک د اعتراض کوي چې تاسو د کمبود ټکی د کوم ځای نه معلوموئ چې کمیږي هم یو جواب دا دی چې کمبود معلومیږي د آیات نه واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم چا کې چې ګندګي ډېرېږي د هغې ایمان کمیږي په خپله دویم ایمان دا زیاتوالی او کموالی دا متباینین دي چې یو موجودیږي نو بل ختمیږي چې یو ختمیږي بل موجودیږي که کله زیاتوالی راشي نو کمبود به ځي که کمبود راشي زیاتوالی دا به ختمیږي دغه وجه دا ده که چېرته په یو شي کې چې زیاتوالی راځي که په دې کې کموالی نه وي نو زاید نشو کم نشو وګورئ مالا دا یو شی دی په دې باندې ما یو بل ورزیات که چې کله زه زاید په دې مزید علیه باندې ورزیات کمه که دا مزید علیه مخکې د زیاتوالي نه هم د همدې سره برابرې کم چې دا پته د زیاتوالي نه دی دا خو بیا زیات نشو زیات دې ته وایي چې مزید علیه به پس د زاید نه دا به زیات د هغه نه چې دا قبل زیادت دی خیر هم دی ډېره ویلې کېږي زیاته که داسې نه شي نو بیا زیات نشو